د هغه شخص چې هر وخت دی د لر او بر افغانستان چیغې وهلې، د خلکو د اتفاق او ویښتابه دپاره اشعار ویل. هغه کې وخت افغانستان کې بل لر او بر پښتونخوا کې وخت نو موږ یو داسې یو انسان وبایله چې په نشتون یې ډېر خلک دردېږي. اوسنی دور کې که موږ لیکوالان او شاعران وګورو هېڅکله به د تراب صاحب ځای ونه نیسي او د هغه د هر یو بند هر یو کړۍ کې کتاب خبرې وي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسیږئ. قدرمندو لیدونکو، دا چې د بده مرغه د افغانستان یوه لویه هستي، هغه هستي چې د ټول افغانستان دپاره د اتفاق او اتحاد یو ښه سمبول و، ښاغلی قدرمن مطیع الله تراب صاحب ژوند وبایله. خو تراب صاحب نن مړ دی، خو د خلکو په زړونو کې ژوندی دی. د هغه شخص چې هر وخت دی د لر او بر افغانستان چیغې وهلې، د خلکو د اتفاق او ویښتابه دپاره اشعار ویل. او په څنګ کې زموږ د اوسني نظام د اسلامي امارت د منصوبینو نه هم زیاته مننه چې خپل ادب پالو ملګرو ته، لیکوالو ته ارزښت او اهمیت ورکوي. تاسو ګورئ چې ښاغلی تراب صاحب له کابل څخه په الوتکه کې دلته ننګرهار ته راوړو. نو دلته به یې 2 بجې ننګرهار کې دلته به یې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې به دلته 2 بجې جنازه ترسره کېږي. له هغې څخه وروسته به بیرته خپل پلارني ټاټوبي ته وړل کېږي. تراب صاحب خپله د خوږیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی و او همدارنګه په اوس وخت کې د هغه فعلي د اوسېدلو ځای چې دی خوست و، هلته یې د شعر او اشعارو ترڅنګ د فلزکارۍ کار کوو. نو راځئ راسره پاتې شئ کتونکو، دغه برنامه تر پایه پورې سره تعقیب کړئ. ټول هیوادوال خواشیني دي، خفه دي، ځکه چې دا د ټول هیواد دپاره یوه لویه هستي وه. راځئ راسره پاتې شئ، دا برنامه تر پایه پورې تعقیب کړئ.
بیا هم ښه راغلاست. دا چې تراب صاحب د هیواد دپاره په اصطلاح ډېره غټه ځایه وه. ځوانان راسره دي، واقعا چې ټول ځوانان د زړه نه پرې خواشیني دي. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام، ډېره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ مننه، نوم یې محمد اګل اتل او د جلال آباد اوسېدونکی یم. مننه، خوشحاله اوسئ. دا چې تراب صاحب وفات شو، څنګه کولی شو د هغه شاعري ژوندۍ وساتو؟ ډېره مننه. تراب صاحب خو د وطن دپاره یو د ملا تېره، بیا د ادب د لیکوالانو دپاره د ملا د تېر حیثیت لرودو. داسې شعرونه یې څنګه شعرونو حماسي شاعر و، او که موږ یې په شعر څومره وغږېږو نو هغه شته پوښتنه به ځواب نه شي. ځکه نو د شعر ساتنه یې خو داسې ده چې تراب صاحب خپله حماسي شاعر و، ولسي شاعر و. په اوسنۍ دور کې که موږ لیکوالان او شاعران وګورو، هېڅکله به د تراب صاحب ځای ونه نیسي. او د هغه د هر یو بند، هر یو کړۍ کې کتاب خبرې وي. کتاب خبرې، بالکل. ښه، مننه، خوشحاله اوسېږئ. تاسو بالخصوص همدارنګه زموږ نور هېوادوالو پښتنو ځوانانو د هغه له اشعارو څخه څه زده کول؟ ډېره مننه. زه ډېر مینهوال یم. باور وکړئ چې بېګا چې خبر شوی یم، سترګې مې وچې نه دي پاتې شوي. ډېر مې وژړل پسې. خو چې زه مشاعرو کې ورسره پاتې شوی یم، د ده شعرونه مې لوستي، سپین بغاوت په نامه کتاب مې لوستی، چې نور دي ښه شاعري کوي د وطن د هر فرد دپاره. یوازې موږ نه، د په ټول افغانستان کې په کوزه پښتونخوا کې هم د هغه مینهوال دي، او اکثره یې د شعر نه کافي خوند اخلي. د هغه د شعرونو کومه ځانګړنه تاسو خوښوئ؟ یعنې مطلب د هغه شعرونه په کوم لیول وه؟ نو ما مخکې مې درته ویل چې هغه حماسي شاعري کوله. د وطن درد پکې و، حقیقت پکې و، په هېچا یې بریک نه و، درباري شاعر نه و. دا کیسه پکې نه و چې ولا دا احمد ده که محمود ده، هر چا د سپینه خبره کوله، دا شپ یې نه کوو. خو اوس یې په مړینه ډېر خواشیني یو، ټول یې مینهوال دي. او زه واقعا د تراب صاحب شعرونه ډېر لولم، ډېر مې لوستي دي، خو په غم یې غمجین یو. والله دې هغه ته جنت فردوس ورکړي. د هغه کوم یو شعر دی ستا زیات خوښ شوی دی؟ ډېره مننه. هغه خو ډېر شعرونه، خو یو ټیم کې زه په یو مشاعره کې ناست وم او شعر یې ویل چې د چا د بغاوت سره تر پامیر رسېدلی، او د چا چې سوی سره د ملا تر تېره رسېدلی، سره د بغاوت جانان هر ته تړې ګرځي، تعجب نه دی په دغه رقیبانو کې ژوندون. یعنې ډېرې بېلګې دي. که زه ډېر به وغږېږم، باور دی وکړه که هغه ځای پوښتنې ځواب شي. یعنې که فکر وکړو د لر او بر افغانانو دپاره یو غټه خالیګاره منځته شوه، څه فکر کوئ چې په دغه پیړۍ کې به داسې یو شاعر بیا پیدا شي؟ یا امکان نه لري. که پیدا هم شي که نه، او د تراب صاحب غونته به نه وي. ځکه مخکې فلسفي شاعران رحمان بابا سو، خوشحال خان خټک سو، همداسې نور شاعران تېر شوي دي د هغې دورې. خو په اوسنۍ دوره کې چې پښتنو دپاره بیا د برې پښتنو دپاره یو ځلانده ستوری مطیع الله تراب و، او هغه ښه شاعري کوله. واقعا ډېر مینهوال یو. په هره مشاعره کې به چې موږ مشاعره کې کېناستو، د مطیع الله تراب نوم به یې واخیسته، تر اخره به څوک نه پاڅېده. د هغه د شعر مینهوال به و، یو ځانګړی انداز سره به شعر ویلې، هر بیت هره کلمه پکې کتاب خبرې. ما مخکې ویلې څومره د مطیع الله تراب په شعر وغږېږو نو کم به ده. بالکل. لیدونکو ډېره مننه، خوشحاله اوسېږئ. لیدونکو، تراب صاحب د هېواد دپاره یوه لویه هستي وه، ځکه چې تراب صاحب داسې یو څوک و چې حق وینا یې کوله د شعر په ژبه باندې. زموږ د ادب یو ځای خالي شو. خدای دې وکړي چې په دغه پیړۍ کې داسې یو ځلانده شاعر، داسې په اصطلاح یو زړور شاعر بل هم را پیدا شي. زه باور یم داسې ډېر خلک پیدا کېږي چې د ښه شعر د لیکلو وړتیا به لري، خو د دې ځواک نه لري چې څنګه وړاندې کړي، څنګه د ټولنې مشکلات تر حکومت او تر خلکو پورې ورسوي. دومره جرأت بیا څوک لري نه. خو تراب صاحب داسې یو څوک و چې سره دی چې یو ښه شاعر هم و، د دې تر څنګ الله پاک هغه ته یو جرأت او میړانه هم ورکړې وه. یو غیرتي انسان و. تراب صاحب چې دی مالداره نه شو، وجه دا وه چې هغه د پاک نفس انسان و. هغه داسې یو انسان و چې پاکي خوښوله او هر وخت دپاره حق یې ویل. حق داسې څه دی چې تراخه هم وي خو د ټولنې په خیر باندې وي. نو په دې هیله چې تاسو هم ورسره تنګ شوي نه وئ، ټول دعاګانې ورته کوو چې تراب صاحب ته الله پاک جنتونه ورکړي. چې تراب صاحب 2 بجې جنازه ده او تقریبا اوس 10 باندې 2 بجې دي، خو بیا هم خلک را روان دي. جنازه په همدې خاطر منتظر کړې ده چې تراب صاحب د خلکو د زړونو بادشاه و، نو په همدې اساس باندې
په زرګونه خلک دلته راغلي دي، غواړي چې د تراب صاحب آخري لیدنه وکړي، ویې ګوري او په څنګ کې دا چې جنازې لمونځ ادا کړي. الله پاک دې د ټولو دعاګانې ورته قبول کړي. تراب صاحب یو پاک نفسه، یو غیرتي انسان و. هغه انسان و چې د خپل په اصطلاح د خپل ژوند زیات مشکلات یې په ځان منل، خو د خپل شعر ژبه یې نه خاموش کوله. نو په همدې اساس تاسو ګورئ چې دومره خلک د ده جنازې ته را روان دي. تر اوسه پورې ټول خلک پوره شوي هم لا نه دي. وجه یې دا ده چې یو انسان که ښه ژوند تیر کړي، په غیرت ژوند تیر کړي، په پاک نفسۍ ژوند تیر کړي، په ایماندارۍ ژوند تیر کړي، نو خلک به یې داسې ستایي، خلک به داسې مینه ورسره کوي. نو تاسو ګورئ لیدونکو چې د سړکونو حساب واوښتو تر سړکونه پورې هېوادوال ورته د لرې ولسوالیو نه ولایتونو نه ورته روان دي او غواړي جنازه کې ګډون وکړي. دا تقریبا 10 باندې 12 باندې 2 بجې شي. اوس که داسې رش جوړ وي نو زه باوري یم چې تر 2:30 بجو پورې به جنازه سرته ونه رسېږي. وجه یې دا ده چې تراب صاحب ډېر زیات مینوال لري او ځینې ملګري د کوزې پښتونخوا هم ورته د جنازې لپاره راغلي دي، غواړي جنازه کې ګډون وکړي. تراب صاحب تقریبا په خوست کې مو جنازه وشوه، سهار په کابل کې بله جنازه ترسره شوه، تر څنګ دا چې دلته جلال آباد کې هم جنازه ترسره کېږي او د دې تر څنګ بیا په خوږیاړو ولسوالۍ کې هم جنازه ترسره کېږي. غیرتي ځوان او الله دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي. بیا هم ستړي مه شئ لیدونکو، نن د ټولو پښتنو او افغانانو ورونو دپاره د خواشینۍ ورځ ده. ټول خفه دي چې یوه قوي هستي مو له لاسه ورکړې ده. ځوان راسره ولاړ دی، وایي زه د مطیع الله تراب لاروی یم، شاګرد یم. خبرې به ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر راغلی جون. مننه. لیدونکو ته ځان ورپېژنه. زه عبدالستار هجران چې د حضرت اوسېدونکی یم، اوس مهال په ننګرهار کې شتون لرم. نو زه خپله د لوګر محمد زی یم. نن مو یوه قوي هستي له لاسه ورکړه. څه فکر کوو چې د ادب دپاره څومره نیمګړتیا زموږ په ټولنه کې رامنځته شوه؟ یاره زه به دا فکر وکړم چې په کور کې لکه یو پلار او مور چې نه وي که نه، لکه څومره اولادونه چې ډېر وي که نه، لکه مشر چې کور کې نه وي نو هغه کور نه ښکارېږي. نو بیا په اسلام په چوکاټ کې چې وښی او بیا په هغه کې وښی افغانستان کې بیا لر او بر پښتونخوا کې وښی، نو موږ یو داسې یو انسان وبایله چې په نه شتون یې ډېر خلک دردېږي. ډېر ماشاءالله پیاوړی انسان و، ډېر غیرتي انسان و. لکه څنګه چې یو عالم حق وایي دغسې لکه مطیع الله تراب څه ده، د شاعري هم داسې ده لکه الهام ده. څه د ځان نه جوړول نه دي، څه د هغه نه، دا څه عالم پورې نه ده، یا ته طالب پورې ده، یا څه انګریز پورې ده، یا څه بل پورې ده، یا څه داسې ډاکټرۍ پورې ده. شاعري یو ځان ته بیلګه، یو الهام ده، یو د زړه درد ده، ځکه چې دا الهام چې کېږي د الله طرفه کېږي. زه په خپله به زه دومره وایم، خبرې ډېرې وایي سر یو. نو مطیع الله تراب غوندې شاعران ډېر کم شته ده، ځکه چې هغه د ټولو شاعرانو یو استاد و. ځکه چې کوزه پښتونخوا کې ته وګورې چې هر یو انتخاب ته غوږ شي چې هغه مطیع الله تراب انتخاب وي که نه. نو زه به یو شعر درته ووایم. تاسو د هغه شعرونه ډېر تعقیب کړي، یو شعر یې لیدونکو ته ووایه، ځکه مخکې مو یادونه وکړه چې د خلکو په زړونو کې ژوندی ده. که دا نن وفات د خلکو په زړونو کې به دا وي، نو یو نمونې په شکل یو شعر وړاندې کړه مهرباني. چې نه تربور او نه شور پکې وي، چې نه تربور او نه شور پکې وي، هغه به څه ژوند وي چې نه ګواښ وي نه پیغور پکې وي، چې ډک ملابند له ګردنۍ نه د اوږې درنې وي، چې یو تور ټوپک دې وي په لاس کې سر تلور پکې وي. نو دا کلیپ د ده ډېر زما خوښ شوی. زه چې په ورځ کې انشاءالله بیا به یم اورم، بیا به یم اورم. زه په ورځ کې دا کلیپ خامخا یو 10 شپېره خو اورم. زه چې په لار روان یم یا چېرته ناست یم ملګرو سره، زه د شوق نه اورم.